د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې برخلیک بلې خوا تګ. سلام وخت خیر، د افغان پلس چینل تازه ویډیو ته ښه راغلاست. نن وروسته له هغې چې افغانستان کرکټ بورډ د 20 ورځو نړیوال جام ته لوبډله اعلان کړه، شاوخوا 2 ساعته وروسته یې راشد خان چې د کپتان په حیث انتخاب شوی و خپله استعفا اعلان کړه. راشد خان د خپل استعفا دلیل د سلیکشن کمیټې له لوري د لوبډلې په انتخاب کې هغې سره مشوره نه کول یاد کړي. همدا ګړۍ د راشد خان د استعفا څخه 2 ساعته وروسته د افغانستان کرکټ بورډ رسمي صفحې څخه اعلان خپور شو چې د راشد خان استعفا د ملي لوبډلمشرۍ څخه منظوره ده. په ځای محمد نبي ساحل د 20 ورځو سیالیو لوبډلمشر په توګه دنده ترسره کوي او نجیب زادران یې د لوبډلمشرۍ معاونیت ترسره کوي. د یو بل راپور له مخې د افغانستان کرکټ بورډ رسمي فیسبوک پاڼه او نور سوشل میډیا اکاونټونه هک شوي او په خپل سر د نامعلوم لوري څخه پکې لوبډله اعلان شوی، خو دا لا معلومه نه ده چې چا او څنګه دا کار شوی. د کرکټ بورډ د رسمي صفحې څخه نن ماښام د اصغر افغان په ملاتړ یو پوسټ هم ترسره شوی. د کرکټ بورډ په دغه پوسټ کې لیکل شوي: د کرکټ بورډ مشرتابه د څیړنیزې کمیټې وروستي ګزارش په اساس په اصغر افغان باندې لګېدلي تورونه بې بنیاده بلل شوي. اصغر افغان کولی شي چې خپلې لوبډلې ته ستون او په نارمل ډول لوبو ته ادامه ورکړي. د یو بل راپور په اساس راشد خان د دې عمله چې حشمت الله شیدي او شاپور زدران لوبډلې ته راستانه شوي خپله استعفا ورکړې. له بله پلوه د ملي لوبډلې تیز توپ اچوونکي افتاب عالم په خپل فیسبوک صفحه کې لیکلي دي: وروستۍ هیلې مې مړې شوې، اخر سړی خفه شي، څوک د حقاني په زور څوک د بل په زور لوبډلې ته راغلل. د دې هر څه ترڅنګ نړیوالو کرکټ صفحو هم د راشد خان په دغه پریکړه حیرانتیا ښودلې. د دې هر څه په اړه مو خپل نظرونه راسره شریک کړئ. دا وه د دې مهال ویډیو